ملګرو لکه څنګه چې تاسې په جریان کې یاست، پاکستان خپل سفارت په کابل کې وتړلو او وی ویل چې نور یې نه خلاصوو. هغه و چې اشرف غني هم ورته ویل چې مه یې خلاصوه. دوی فکر کاوه لکه مخکې غوندې به دوی به راشي او وزر به وکړي، خو هغسې ونه شول. اوس دوی راغلي دي. ملګرو د پاکستان د استخباراتو یو مهم پلاوی کابل ته راغلی دی چې دوی د څه لپاره راغلي دي. راځئ چې راپور وګورو. درنو لیدونکو السلام علیکم. بلې نوې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. د پاکستان یو جګپوړی پوځي او ملکي پلاوی ظاهرا د هغې ترنګلتیا د سړولو په تړاو کابل ته تللی چې په اسلام آباد کې افغان سفیر ته د پاکستاني پوځیانو له ادعا شوي سپکاوي وروسته ټوکېدلی ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دغه پلاوي کې د پاکستان د پوځي استخباراتو یعنی ISI مشر فیض حمید او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سهیل محمود هم شته. ویل کېږي چې پاکستاني پلاوي د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره کتلي چې اصلي موضوع یې د اړیکو بیا رغولو. پاکستان هم په دې وروستیو کې په کابل کې د ملي امنیت ادارې لخوا د خپلو ډیپلوماتانو د ځورولو تر ادعا وروسته د خپل سفارت قونسلي څانګه تړلې وه. د دې پلاوي د کتنو او د خبرو اجنډا په اړه تر اوسه ډیر جزئیات نشته، خو په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو یو ځل بیا پر یو بل تورونه لګول پیل کړي وو. افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستانی پوځ کونړ ولایت کې ډیورند کرښې ته نږدې سیمه کې پر افغان خاوره د تاسیساتو جوړولو هڅې کوي چې له کبله یې څو ځله د دواړو خواوو ترمنځ نښتې شوي دي او مرګ ژوبله هم اوښتې ده. افغان حکومت وایي د پاکستاني توغندیو له کبله یوازې د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې شاوخوا 1500 کورنۍ له خپلو کورونو نورو سیمو ته کډه شوي دي. بل خوا د پاکستان حکومت څو ورځې وړاندې تور پورې کړ چې په کابل کې د دوی ډیپلوماټان د افغان استخباراتو لخوا ځورول شوي دي. پاکستان د دې عمل په غبرګون کې په کابل کې خپله قونسلګري هم وتړله او افغانانو ته یې د ویزو ورکړه بنده کړه، خو وروسته یې اعلان وکړ چې یوازې به ناروغانو ته ویزه ورکول کیږي. او تر ټولو جنجالي موضوع هله راپورته شوه چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د پاکستان پوځي استخباراتو یا ISI کسانو په اسلام آباد کې له افغان سفیر عاطف مشل سره بد چلند کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د دې بد چلند په اړه تر اوسه نور وضاحت نه دی ورکړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا له افغان سفیر سره د هر ډول بد چلند ادعاوې رد کړي دي. دا چې ښکاري چې د ISI مشر جنرال حمید او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اوس د همدې وضعیت د کابو کولو او د اړیکو د بیا رغولو لپاره کابل ته تللي دي. ګرانو کتونکو او مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي درسره لایک کړئ او نور دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه.